وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وروره، کومه جامه او کوم لباس کې چې دنیوي حاکم ته ودرېدل تا ته عیب ښکاري، عار ښکاري، شرم ښکاري چې په دې کالیو کې څنګه زه دنیوي حاکم ته ورشم، نو په هغې کالیو کې به د الله جل جلاله په حضور کې هم نه ودرېږي. چې دنیوي حاکم ته ورتلو کې ځان درته بد ښکاري، نو الله ته ولې په کې ودرېږي. لهذا هغه جامې چې د کار کالي وي، طبعا سړی نه غواړي چې یو والي ته، یو قمندان ته، یو ولسوال ته چې ورځي او هغه د په هغې کالیو کې لاړ شي، بلکې خامخا ښې سوتره او ښه کالي اغوندي. نو چې الله ته ودرېږي هغه هم باید سوتره او ښه کالي واغوندي، د کار کالي وباسي او نور کالي واغوندي، لمونځو کې بېرته بیا کالي وباسي او د کار کالي واغوندي. داسې په کار ده ښه، د کار کالیو کې به لمونځ نه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.